السلام علیکم دوستانو. د ثنا ګل او د ملک انتظار یو ویډیو راغلی دا چې موږ به دا ووایو چې دا یو غلطه بېهوده سپکه ویډیو د پښتنو سره دا کارونه نه ښیي. مکمل ویډیو به تاسو سره شریکوم، تاسو چېرته هم زموږ سره تر اخره پاتې شئ. دوستانو ډېر کسان چې د دوی داسې مختلف یو کلیپ شریکوي چې هغه ډېر شارټ کلیپ دی، خو زه به تاسو سره د دوی پوره ویډیو شریکوم چې دې کلیپ سره سره دوی نور کوم کارونه کړي دي. ملک انتظار به تاسو پیژنئ چې دا یو ټیک ټاکر دی، بنوال دی یا د لکي مروت د داسې دغه علاقې یو دی چې په خپله دغه خندا باندې ډېر مشهور دی، او یعنې هغه یو قسم خندا کوي او د هغه په دغه خندا باندې فین فالوینګ جوړ شوي دي. ثنا ګل به هم تاسو ته معلومه وي چې دی په دوبۍ کې د ارشد خان سره هم کار کولو، یعنې په هغه هوټل کې دا ورسره پاتې کېدله په سعودي کې، او په دې طریقه باندې دا ډېره بدنامه شوې هم وه، ځکه چې بیا ورپسې سید ولي هم ویډیوګانې کړې وې. نو د دغه واقعاتو د دغه قصو نه به تاسو ټول خبر یې. بیا چې کله دا پاکستان ته راغله، چوارۍ سره او نور هغه کوم ټیک ټاکران چې هغوی سره ویډیوګانې جوړې کړلې چې بیا دا ډېره زیاته مشهوره هم شوله. خو اوس مهال چې د دې دغه ملک انتظار سره کومه ویډیو راغلې ده، نو هغه ترې غاړې تاووي، هغه ترې چپی هم اخلي، او په سوشل میډیا باندې ډیرو کسانو دا کار غندلی دی، د دې کار مخالفت یې کړی دی چې ګوره پښتنو ته داسې نه دي کول پکار. یا خو د دوی داسې وکړي چې دا پښتو دې نه وایي، پنجابي اردو دې شروع کړي، بیا ټیک ده. خو چې کله دوی پښتو وایي، پښتو د دوی د خولې نه راوځي، نو په دغه باندې دوی خپل ځان سره سره پښتانه هم بدناموي. تاسو وګورئ دا ټیک ټاک چې دی نن سبا ماشوم سره هم په موبایل کې انسټال دی، بلکې دا خو د کمپنۍ نه نن سبا انسټال راځي. نو که یو سړی د پېښور د لوکیشن نه ټیک ټاک ګوري، هغه ته اټومیټک د پېښور کوم ټیک ټاکران چې دي د هغوی ویډیوګانې ورته مخې ته راځي. نو په دغه دوران کې دغه کومه بېهودګي چې کومه د علي شاه ده، یا د علي شاه د مور، یا د حریم شاه دغه پښتانه چې کوم دي، یا دغسې د ثنا ګل او دغه ملک انتظار دا غلط بېهوده کارونه چې ګوري، نو په دې کې هېڅ شک نشته چې د دې خلکو د وجې بیا پښتانه بدنامېدلی شي. نو پکار ده چې دا بېهودګي بنده کړې شي، او داسې یو کنټینټ په سوشل میډیا باندې په ټیک ټاک باندې خلک وچلوي چې د هغې نه پښتنو ته زده کړه وشي.